شرم راځي چې تاسو په نامه ګاونډی د پاکستان هیواد اتباع او وګړی راځي یو افغاني ته داسې خبره کوي چې ته که غواړې طب ولولې نو د نسایي ولادي برخه ولوله ځکه ستا پر خزینه باندې د پوهنتون دروازې وتړل شوې نو دا ما لپاره ډېره د ژړا او د افسوس خبره وه چې یو پاکستانی راځي او افغاني ورور ته یو داسې خبره کوي چې تاسو په هیواد کې پر خزینه خویندو باندې دروازې وتړل شوې نو ستا لپاره به ګټه هم دا وي ته به د دې لارې ډېرې پیسې وګټې چې ته د نسایي ولادي برخه ولولې د خوست ولایت په نوم ریاست رئیس سید وسیم ملیار هیله ده چې دغه خبرې تر چارواکو پورې تر لوړو آمرینو پورې ورسوي تر څو د مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې زموږ خزینه طبقې ته هم ورخلاصې شي